ماڼۍ کې بیل ته یوه پیاله چای راوړل کیږي او هغه پیاله ورته وایي بیسټ بد سړی نه دی بلکې زړه یې ډېر ښه دی. وروسته هغه بیل بلې خونې ته وړي او هلته ورته خواړه ورکوي. کله چې بیسټ دا هر څه ولیدل نو په ارامه له هغه ځای څخه ولاړی. وروسته چې بیل بیرته خپلې خونې ته د خوب لپاره راځي یوه بله خونه هم ویني. بیل بېله فکره هغې خونې ته ورننوځي. دا هماغه خونه وه چې هغه جادویي ګل همدلته ساتل کېدی. بیل د ګل خواته ورنږدې سول او کله چې غواړي ګل ته لاس وروړي بیسټ راورسېدی او پر هغې باندې یې غږ وکړي او ورته ویې ویل ته نه پوهېږې چې ته څه کوې؟ که چیرې تا ګل ته لږ زیان هم ورسوي نو موږ به ټوله ختم سو. بیسټ په قهر سو او ورته ویې ویل له دې ځای څخه ووځه او بیا خپل مخ ماته هېڅکله مه راښکاره کوه. بیل په ژړا سره له ماڼۍ څخه وځي. د ماڼۍ هغه ټول بدل سوي شیان هڅه کوي چې بیل ودروي خو بیل وایي زه نور په دې ماڼۍ کې یوه شیبه هم نه پاته کېږم. هغه پر آس سپاره سوه او د ځنګله پر لور باندې روانه سوه. کله چې بیل لږ مخکې ځي د څو لیوان پر هغې باندې راټولیږي خو مخکې له دې چې لیوان پر هغې باندې حمله وکړي بیسټ راورسېدی او له لیوانو سره یې جګړه پیل کړه. له اوږدې جګړې وروسته بیسټ بالاخره لیوان وتښتول خو په دې جګړه کې پخپله هم ډېر سخت زخمي سو. بیل غوښتل چې پر آس سپاره سي او ولاړه سي خو کله چې یې ولیدل بیسټ پر ځمکه پروت دی نو زړه یې نرم سو ځکه بیسټ د هغې ژوند ژغورلی و. بیل ورنږدې سول او ورته ویې ویل زه تا نسم پورته کولی نو ته باید پخپله راپورته سې. بیسټ په ډېر زحمت سره پورته کیږي. وروسته بیل هغه پر آس سپروي او بیرته یې ماڼۍ ته راولي. اوس بیل بیرته ماڼۍ ته راګرځېدلی وه. د ماڼۍ ټول بدل سوي شیان ډېر خوشحاله سوه ځکه چې دوی غوښتل چې بیل دلته پاته سي. دوی هیله درلودله چې بیل او بیسټ به یو له بل سره مینه پیدا کړي او په دې سره به د دوی لعنت ختم سي او هر څه به بیرته عادي حالت ته راوګرځېږي. په پای کې همدا شان بیل ته خپله ټوله کیسه کوي او ورته وایي چې که د ګل وروستۍ پاڼه ولویږي نو موږ ټول به ختم سو. خو دغه ټوله بدل سوي شیان بیل ته مکمله کیسه نه کوي. تر هغې مخکې له دې چې د هغه ګل وروستۍ پاڼه راولویږي باید دا له بیسټ سره مینه پیدا کړي. که هغوی بیل ته ټوله رښتیا ووایي نو بیل به پوه سي چې دا خلک پر ما زور راوړي تر څو زه له بیسټ سره مینه وکړم. او که بیل په دې هر څه سره پوه سول نو دا به هیڅکله له بیسټ سره اصلي مینه پیدا نه کړي. دلته موږ وینو چې بیل د بیسټ خواته راځي او د هغه زخمونه ورتړي. د زخمونو د تړلو سره بیل بیسټ ته شعرونه وایي ځکه چې بیل د شعرونو او کتابونو لوستلو سره ډېره مینه لري. خو کله چې بیل یو شعر وایي بیسټ د هغه شعر هغه پاته برخه بشپړه کوي. بیل چې دا ولیدل نو ډېره حیرانه سوه او له بیسټ څخه یې وپوښتل آیا ستا شعرونه هم زده دي؟ بیسټ ورته وویل زه د مینې کیسې د مینې شعرونه او داسې نور شیان نه لولم خو ما ډېر څه زده کړي دي. دا خبره چې بیل واورېدل نو هغه پوه سوه چې بیسټ ډېر لوستی سړی دی او د شعرونو په اړه ښه پوهه لري. بیل وویل چې زه د مینې کیسې او شعرونه ډېر خوښوم. بیسټ ورته وویل دا ستا له څهرې څخه هم ښکاره کیږي چې ته د کتابونو د لوستلو سره ډېره مینه لرې. خو که چیرې کتاب لوستل غواړې نو ښه کتابونه ولوله. وروسته بیسټ بیل خپلې لویې کتابخانې ته بوتله. هلته ډېر زیات کتابونه موجود وه. بیل د دومره ډېرو کتابونو په لیدو سره ډېره حیرانه سوه او ډېره خوشحاله هم سوه ځکه مخکې هغې ته ډېر کتابونه نه رسېدله خو دلته دا ځای ټوله د کتابونو څخه ډک دی. بیسټ بیل ته وویل که ته غواړې نو دلته زموږ سره اوسېدلی سې او که زما دا کتابخانه دې خوښه وي نو له نن څخه دا ټوله کتابونه ستا دي. بیل د دې خبرې په اورېدو سره ډېر خوشحاله سوه. وروسته ورو ورو د دواړو ترمنځ ملګرتیا نوره هم ژوره سوه. هغوی یو له بل سره وخت تېرول پیل کړل او یو ځای به یې خواړه هم خوړل. اوس دواړه یو له بل سره ډېر خوشحاله وه. دلته بیل د دې لپاره چې بیسټ خوشحاله کړي هغه ته یې یوه سندره هم وویل چې بیسټ یې په اورېدو سره ډېر خوشحاله کیږي. په ماڼۍ کې هغه ټول شیان چې د لعنت له امله بدل سوي وه د دواړو د یو ځای په لیدو سره ډېر خوشحاله کیږي او پوهیږي چې اوس به دواړه یو له بل سره مینه وکړي. یو ورځ شمدانۍ بیسټ ته وایي چې اوس باید ته بیل ته خپله مینه څرګنده کړې ځکه چې داسې ښکاري چې هغه هم تا خوښوي. خو بیسټ وایي هغه به هیڅکله له ما سره مینه ونه کړي ځکه چې زه یو ځناور یم. خو شمدانۍ ورته وایي چې داسې نه ده ته باید یو ځل هڅه وکړې. دلته د بیسټ نور ملګري هم یعنې هغه ټوله شیان بیسټ ته وایي چې بیل ته ووایه زه ستا سره مینه لرم. کله چې بیسټ د خپلې مینې د څرګندولو لپاره چمتو کیږي نو دا لعنت سوي شیان لومړی بیسټ تیاروي او هغه د یو ښکلي شهزاده په شان باندې جوړوي. بل لور ته بیل هم د یوې ملکې په شان چمتو کوي. بیل نڅا ډېره خوښوله نو دواړو یو ځای نڅا پیل کړه. بل لور ته موږ وینو چې د بیل پلار خلکو ته وایي چې ګاسټون زه په ځنګل کې وتړلم او هلته یې پرېښودم تر څو ځنګلي ځناور ما وخوري. خو ګاسټن دا خبره نه مني او ورته وایي
چې دا بوډا سړی درواغ وایي. دلته د بیل د پلار سره اګتا هم موجوده وي. هغه څوک چې د بیل د پلار ژوند یې ژغورلی و. اګتا هم د بیل د پلار په حق کې شاهدي ورکوي او خلکو ته ټول حقیقت وایي چې ګاسټون د بیل پلار په ځنګله کې تړلی و او پرې ایښی و تر څو لیوان یې وخوري. خو بیا هم ګاسټون دا خبره نه مني او ورته وایي چې دا نجلۍ درواغ وایي. هغه دا هم ورته وایي چې د اګتا شاهدي هیڅ ارزښت نه لري ځکه چې هغه مخکې هم له دې کلي څخه ایستل سوی وه. بیا د ګاسټون یو ملګري هم درواغ وایي او خلکو ته وایي چې نه، ګاسټون چې هر څه وایي هغه حقیقت دی او دوی دواړه درواغ وایي. نو کله چې خلک دا خبره اوري چې د یوه سړي په خبرې باندې باور کوي او د کلي ټول خلک د ګاسټون خبره مني، هغوی فکر کوي چې د بیل د پلار دماغي حالت خراب شوی دی او پر هغه باندې یو کوم لیونی پیری کښېنستلی دی، ځکه نو داسې خبرې کوي. له همدې امله خلک دا پریکړه کوي چې که د بیل پلار همداسې آزاد پرېښودل سي نو زموږ لپاره به خطر جوړ کړي. نو هغوی د بیل پلار نیسي او بندي کوي یې. بل لور ته موږ وینو چې بیسټ او بیل په ماڼۍ کې دي او دواړه نڅا کوي. بیسټ له ډېرو کلونو وروسته بیا نڅا کوله. بیسټ بیل ته وایي زه داسې احساس ډېر خوښوم ځکه چې داسې راته ښکاري لکه ما چې دا احساسات هیر کړي وه. بیل وایي زه هم نڅا ډېره خوښوم، زما پلار ماته نڅا را زده کړې ده. دا خبره چې بیسټ واورېدل نو له بیل څخه یې وپوښتل ایا ستا خپل پلار یادېږي؟ بیل ورته وایي هو، زه خپل پلار ډېر یادومه. د دې خبرې په اورېدو سره د بیسټ پر بیل باندې زړه وسوځېدی. بیا هغه بیل ته یوه جادویي هنداره ور وښودله او ورته ویې ویل د دې هندارې په وسیله سره ته هر هغه څوک لیدلی سې چې ته یې لیدل غواړې. کله چې بیل هغه جادویي هنداره اخلي او خپل پلار ور په یاد سو نو په هنداره کې خپل پلار ویني. هغې ولیدل چې د کلي خلکو د هغې پلار بندي کړی دی. دا چې بیل دا حالت ولیدی ډېره خفه کېږي. په همدې وخت کې بیسټ ورته وایي چې ته باید خپل پلار ته ولاړه سې ځکه اوس هغه تا ته ډېر ضرورت لري. بیا بیسټ هغه جادویي هنداره هم بیل ته ورکوي او ورته وایي کله چې ته ما یاد کړې نو په همدې هندارې کې به زما بدرنګه مخ ووینې. وروسته بیل سمدلاسه له هغه ځای څخه روانېږي تر څو خپل پلار وژغوري. کله چې بیل ولاړه بیسټ په ماڼۍ کې یوازې پاته سو. بیل ډېر یادوله ځکه چې هغه اوس پر بیل باندې مین سوی و. خو ځکه چې بیسټ خپل په خوښه سره بیل خوشي کړی وه نو هغه جادو یا لعنت چې جادوګر پرې کړی و نور به هیڅکله ختم نه سي. له همدې امله بیسټ او د هغه نور ملګري ډېر غمجن کېږي. بل لور ته بیل خپل کلي ته وررسېږي او ویني چې د کلي خلکو یې پلار بندي کړی دی. بیل ټولو ته وایي چې زما پلار چې څه ویلي دي هغه بالکل رښتیا دی. هغې خلکو ته وویل چې په ځنګل کې یوه ماڼۍ سته او هلته یو بیسټ اوسېږي. خو د کلي خلک د بیل خبره هم نه مني. خو کله چې خلک د بیل خبره نه مني بیل د جادویي هندارې په وسیله سره بیسټ ټولو ته ورښیي. خلک ډېر حیرانه سول. بیل خلکو ته وویل چې تاسو مه ویرېږئ ځکه چې بیسټ خطرناکه نه دی. هغه ډېر ښه زړه لري او هیڅ چاته تاوان نه وررسوي. کله چې ګاسټون واورېدل چې بیل د بیسټ دومره ستاینه کوي نو پوه سو چې بیل اوس له بیسټ سره مینه لري. له همدې امله ګاسټون ضد وکړي. نو هغه د کلي خلک راوپارول او ورته ویې ویل چې بیسټ پر بیل باندې تور جادو کړی دی ځکه اوس بیل هم د خپل پلار په شان باندې خبرې کوي. بیا ګاسټون خلکو ته وویل چې پر بیل باندې جادو سوی دی، هغه موږ ته تاوان نه رسولی سي. نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې بیل هم د خپل پلار سره وتړل سي. له همدې امله د کلي خلک بیل د هغه د پلار سره دا هم بندي کوي. وروسته ګاسټون د کلي خلک نور هم راپاروي او ورته وایي چې موږ باید ټول یو ځای د بیس ماڼۍ ته ولاړ سو او هغه ووژنو. که موږ هغه ونه وژي نو هغه به زموږ کلي ته راسي او موږ به ټوله ووژني. خلک د ګاسټون خبره مني او ټول د بیس د وژلو لپاره ماڼۍ ته ور روان سول. په همدې وخت کې ګاسټون دا هم وغوښتل چې بیسټ ووژني، ماڼۍ ونیسي او خپله د هغې ماڼۍ شهزاده سي. بل لور ته بیل هم ځان خلاص کړي او د ماڼۍ پر لور باندې روانه سوه. کله چې د کلي خلک ماڼۍ ته وررسېږي او دننه ورځي نو د بیسټ ملګري لکه ساعت، شمعدانۍ او نور شیان پر هغوی باندې برید کوي. د کلي خلک حیران پاته سول ځکه چې د دوی مخې ته انسانان نه بلکې بېسا شان وه. په همدې وخت کې ګاسټون بیسټ ته وررسېږي خو بیسټ ډېر خفه وي ځکه چې له هغه څخه بیل تللی وه او هغه یې ډېره یادوله. ګاسټون بیسټ ته وایي ته فکر کوې چې بیل له تا سره مینه لري؟ دا ستا غلط فکر دی ځکه چې موږ ټول دلته بیل را لېږلي یو تر څو موږ تا ووژنو. د دې خبرې په اورېدو سره بیسټ ډېر خفه کېږي. بیا ګاسټون پر بیسټ باندې ډز کوي او بیسټ لاندې را لویږي. خو د لوېدو پر مهال باندې بیسټ د چت یو لرګی نیسي. کله چې ګاسټون غواړي پر هغه باندې یو بل ډز وکړي هماغه وخت بیل را رسېږي او د ګاسټون لاس نیسي تر څو هغه ډز ونه کړي. په همدې جګړه کې د ګاسټون پښه ښویېږي او هغه لاندې را لویږي.
او ټوپک یې هم له لاس څخه غورځي. بیا بیسټ هڅه کوي چې پورته سي. بیل هغه ته غږ ورکوي. بیل د بیسټ څخه بخښنه غواړي او ورته وایي ما ډېره هڅه وکړه چې د کلي خلک ودروم خو هغوی ونه درېدله. کله چې دا خبرې بیسټ واورېدلې ډېر خوشحاله سو او پوه سو چې ګاسټن درواغ ویلي وه. بیل خلک نه وه رالیږلي. د بیل په لیدو سره په بیسټ کې بیا زړورتیا پیدا سوه. هغه ګاسټون ته ورغلی. هغه یې تر غاړې ونیوی او د ماڼۍ د لوړ دیوال څخه یې لاندې راوځړوی. بیا ګاسټون ډېرې زارۍ کولې او ویې ویل هیله کوم ما مه وژنه. بیسټ چې په زړه باندې ډېر ښه و پر هغه باندې یې زړه وسوځېدی او هغه یې پرېښودی او ورته ویې ویل له دې ځای څخه ولاړ سه. ګاسټون منډې کړې خو وروسته یې له شا څخه پر بیسټ باندې 2 ډزې نورې وکړې. بیسټ سخت زخمی سو او پر ځمکه باندې ولوېدی. خو په همدې وخت کې هغه ځای چې ګاسټون ور باندې ولاړ و مات سو او ګاسټون هم له ډېر لوړ ځای څخه لاندې راولوېدی او په همدې سره مړ سو. بیل منډه کړه او بیسټ ته ورغله. هغې هڅه وکړه چې بیسټ وژغوري خو بیسټ ډېر سخت زخمی سوی و او وروستۍ ساګانې یې اخیستلې. بیل ورته وویل چې زه به نور هېڅکله تا پرې نه ږدم. خو بیسټ وایي اوس ما د تللو وخت دی. په همدې وخت کې د جادویي ګل وروستۍ پاڼه هم لویږي. کله چې پاڼه ولویږي بیسټ بې حرکته کېږي او د ماڼۍ ټول شیان پر هماغه ځای باندې درېږي. بیل په ژړا سره ورته وویل زه له تا سره مینه لرم. بیل بیسټ مچوي. په همدې وخت کې اګتا هم راځي. اګتا هغه ښځه ده چې د کلي خلکو شړلې وه خو حقیقت دا دی چې دا هماغه جادوګره ښځه ده چې بیسټ ته ښرا کړې وه او هغه یې په ځناور سره بدل کړی و. اوس چې هغې ولیدل چې بیسټ او بیل یو له بل سره مینه لري نو د هغوی لعنت په همدې سره پای ته رسېږي. بیا یوه رڼا د بیسټ پر شاوخوا باندې راګرځي او بیسټ په یوه ښکلي شهزاده سره بدلیږي. بیل ډېر خوشحاله سوه او دواړو یو بل ته غېږه ورکړه. د ماڼۍ ټول شیان بیرته په انسانانو سره بدل سول او هر څوک ډېر خوشحاله وه. په پای کې بیل او شهزاده یو ځای نڅا کوي او کیسه پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. خپل نظرونه مو په کمنټ کې راسره شریک کړئ. ویډیو لایک او شیر کړئ. زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو الله مل شه. مننه.